د کابل شهرینو پارک د خصوصي سکتور له لوري د شاوخوا 1.2 میلیارد افغانیو په لګښت د 3 کلونو په موده کې په اساسي بڼه رغول کیږي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د شهرینو پارک د بیا رغونې په پلان کې تر ځمکې لاندې سوداګریز مرکز، د پارک په څنډه کې سوداګریز کمپلیکس او د ښځینو لپاره ځانګړی سوداګریز مرکز جوړیدل هم شامل دي. په دې اړه د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد وایي: در این پروژه ضمن بازسازی پارک اولین د پارک جوړولو په دې پروژه کې به لومړی د ښځیناو لپاره یو سوداګریز مرکز جوړ شي چې په دې کې اداري ودانۍ، فامیلي رستورانت، د لوبو کمپلیکس، د ماشومانو لپاره د لوبو سپورتي ځای، وی آی پی رستورانت، د زیرزمینی بازار او همداراز به پکې د اوبو کمپلیکس جوړېدل شامل وي. په ټوله کې د ښځیناو دا سوداګریز مرکز به 15 پوړیزه ودانۍ وي چې 90 دوکانونه به لري او په دې کې به د 300 په شاوخوا کې ښځیناو ته د کار زمینه برابره شي. د کابل شهرینو پارک په نوې بڼه رغنیزې چارې د پیلېدو په حال کې دي. دلته راغلي سیلانیان وایي د دې پارک په نوې او ښایسته بڼه جوړېدل یوه ستره اړتیا وه. دوی همداراز په یاد پارک کې د ښځینو لپاره د ځانګړي سوداګریز مرکز جوړېدل هم یو ښه خبر بولي چې ډیر شمیر ښځینو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. دا خو ډېر ښه اقدام ده، نو دا یو د خوشحالۍ خبر ده. په دې خو ټول عوام خوشحالېږي ځکه چې د وروستیو کې زنانه ته خپل هغه حقوق نه ورکړل شي. که دا اقدام وشي دا به یو ډېر ښه اقدام. دلته ښار منځ ده، ډېری خلک راځي د تفریح لپاره، څوک بس خپل درس وایي پکې، څوک لوبې کوي، څوک یو کار، څوک بل کار کوي. حقیقت چې وګورو د کابل په ښار او په ساحو کې چې وګورو شهرینو یو ډېر اهم ځای ده، ډېر ښایسته ځای ده. څومره چې معیاري جوړېږي، څومره چې ښه جوړېږي، دا هغومره به دا ځای ورسره نور هم ښکلا برابره کړي او ډېر به ښه شي. الله دې تل داسې وکړي چې یو دلته نه چې په هر ځای کې د وطن په شهر کې هر ځای کې دا ډېره ښه خبره ده چې ورسره د زنانو په هر ځای کې داسې هغه ونیول شي نظر، په دې به خوشحاله شو. دا ډېره ښه خبره ده. د کابل شهرینو پارک چې 9.9 هکتاره مساحت لري، د ښار په زړه کې موقعیت لري. دې پارک ته په ورځني ډول ډیر شمیر سیلانیان راځي. کابل ښاریان وایي که چیرته یاد پارک په نوي او اساسي بڼه جوړ شي نو هغه وخت به لا د سیلانیانو د پام وړ وګرځي او همداراز به د ښایسته شهرینو سیمې ښکلا نوره هم زیاته کړي. عزت الله احمدزی، CMG، کابل.